سلامونه ملګرو. هیله کوم چې جوړ یې ټول څومره هم چې دې وخت کې یا د دې نه پس کم ملګري ما ویني نو هغو ته سلام هم او احترامات هم. د پرونی کومه پیښه چې شوې ده کابل کې د یو هنرمند سره، هغه کوم وحشیان چې هلته نن سبا ژوند کوي یا واکداران دي د دغه وطن، نو هغوی د یو هنرمند سره زیاتې کړې دي او وهلې ټکولې هم دي او د هغه سازونه یې سېزلې هم دي. نو دغه زموږ د ټولو دپاره د شرم خبره ده، د خفګان خبره ده، خاص کر چې د یو هنرمند طبقې سره داسې کیږي. بجای د دې چې په دغه وطن کې یا په دې وطن کې نور هم بلا غلط کارونه چلیږي، خو هغوی ته چونکې هیڅ بدیت نشته، خو واحد موسیقي دغه شان ده چې هغوی ته زیان رسیږي، تکلیفونه ورته رسیږي. نو د خفګان خبره ده. موږ خو همیشه دغه هنر سره، دغه فن سره یا دغه سازونو سره مینه کړې ده او بیا به هم کوو. په دغه خبرې ډېرې کیدی شي، خو زه چونکې زیات څه ویل غواړم نه، اکثر خلک خبرې خو ډېرې نه اوري. نو د محترم ممتاز اورکزي صاحب دغه یو غزل دی د ډم په نوم باندې چې کوم دی، نو دغه غزل ویمه. هیله کوم ستاسو خوښ هم شي او دغه غزل ویل مقصد او مطلب مې صرف د دغه هنرمندانو سره د یووالي د یکجهتۍ دغه پیغام لرم یا دغه مینه لرم چې موږ دوی سره وو، او خدای دې وکړي چې دوی د دغه ځناورانو نه خلاص شي او واپس خپل ژوند وکړي. ډېره زیاته مننه. هر څوک دې شي بې زوره بې ازاره لکه ډم، هر څوک دې شي بې زوره بې ازاره لکه ډم. زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم. هر څوک دې شي بې زوره بې ازاره لکه ډم. زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم. زی هر کلی ته یوسو یو یو زیر د خادی، زی هر کلی ته یوسو یو یو زیر د خادی. زی کچ په دې غرض زی کچ په دې غرض کړو هر لاره لکه ډم. زی ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم.
کلا د تذلیل په انتها کې خندېدې شم حوز کلا د تذلیل په انتها کې خندېدې شم زه دومره حوصله نه لرم یاره لکه ډم زه دومره حوصله نه لرم یاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم پرون تندی چاک ناروا کړل بردار یا پرون تندی چاک ناروا کړل بردار پچپا خوله چاک ناروا کړل برداشت یا پرون تندی چا وکړه هر چاره لکه ډم یا پرون تندی چا وکړه هر چاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم یا مولا خودی د خولې واخله کږې وږې خبرې او مولا خودی د خولې واخله کږې وږې خبرې دعا دې د خولې وځه بې اختیاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم یہ ممتاز چې د نورو خوشاله او ته خوشالي ہے ممتاز چې د نورو خوشاله او ته خوشالي هر څوک دې شي په دې جذبه سرشاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم هر څوک دې شي بې زوره بې ازاره لکه ډم زه ژوند وکړو د څو ورځو دپاره لکه ډم
ډیره مننه چا هم چې وکتم اختیار لاله مې مسلسل ګوري وړومبي نوټ کوم او خوشحاله اوسئ چا چې هم واورېدم بس دغه غزل فقط صرف په دغه خاطر و چې پرون دغه کومه پیښه شوې وه په افغانستان کې د یو هنرمند سره نو هغه سره د یووالي دپاره د مینې دپاره او خدای دې وکړي چې هغه د دغه ځناورانو نه راوځي او دلته ژوند وکړي واپس دلته هم چونکې هغه شان ژوند نشته څنګه چې یو معاشرې کې د یو هنرمند دپاره پکار دی بهرحال په دې شته وخت کې د هغه ځای نه ګزاره کوي ښه ده نو خدای دې وکړي چې هغه دلته راشي او واپس دغه لړۍ دوامداره وساتي وښیي هغه خلکو ته چې د خپل هنر نه په شا شوي نه یم او موږ به همیشه د خپلو سازونو سره د خپل هنر سره د خپلو هنرمندانو سره مینه لرو او کوو به همیشه ستاسو ډیره مننه چې مو وکتم د لوی الله په امان